غواړئ تر ډیره ځوان او تازه پاتې شئ؟ غواړئ په خپلو همزولو کې تر نورو ځوانه یا ځوان ښکاره شئ؟ نو په دې ویډیو کې زموږ ملتیا وکړئ. موږ به درته هغه لارې چارې در په ګوته کړو چې له تاسو سره مرسته کوي چې ځوان او تازه پاتې شئ. نو اقرا پریس در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ تڼۍ کېکاږئ او دا ویډیو لایک هېر نه کړئ. ځوان پاتې کېدل د هر چا هیله او غوښتنه ده. نه که غواړئ چې تر او تازه پاتې شئ نو دغه تېروتنې چې اوس یې تاسو ته وایم هیڅکله ونه کړئ. هغوی چې لږ ویده کېږي او یا یې اندېښنو خوبونه تښتولي وي زر زړیږي او د پوستکي تازګي او جذابیت یې کمیږي. که له بېخوبۍ کړېږئ د درملنې لپاره یې لاس په کار شئ. کافي خوب د آرام ذهن لرلو او انرژۍ ترلاسه کولو لپاره لازم دی. بې خوبي ستاسو په څېره فوقالعاده منفي تاثیرات لري. دغه راز د ویده کېدو په وخت کې پړمخه مه پرېوځئ، ځکه دغه مسله د څو کلونو په تېرېدو سره ستاسو پوستکي ته تاوان اړولی شي. که تل اندېښمن واوسیږئ، وجود مو د سټرس یا خفګان هورمونونه ترشح کوي چې دغه هورمونونه د زر زړېدو باعث کیږي. خفګان د پوستکي کلاژن ماده له منځه وړي چې له امله یې په پوستکي کې ګونځې را پیدا کیږي او تازګي مو زیان مومي. نو د خفګان او ویرې درملنه مو وکړئ. ځینې کسان سترګې زیاتې موښي، خو د دې کار تاوان دا دی چې د سترګو شاوخوا پوستکی مو داغونه او تورې حلقې پیدا کوي. که د سترګو له مخلو لاس نشئ اخیستلی، خامخا د سترګو یو متخصص ډاکټر ته ورشئ او ځان تداوي کړئ. کارپوهان وایي بې کیفیته صابون، کریم، واسلین او میکاپ په پوستکي ګونځې پیدا کوي. په مخ د داغونو د را پیدا کېدو لامل کیږي او د پوستکي تازګي له منځه وړي. بهتره ده چې د ښه کیفیت والا شی انتخاب کړئ. په 2014 کال کې په 2 ډوله خلکو، یو هغه چې د سګرټو روږدي وو او بل هغه چې ناروږدي کسان وو، یوه څېړنه ترسره شوه. د څېړنې په پای کې معلومه شوه هغه کسان چې روږدي ول مخونه یې ګونځې، د پوستکي تازګي ختمه او په مخ یې داغونه لیدل کېدل. خو برعکس هغه کسان چې سګرټ یې نه څکول پوستکی یې تازه او بې عیبه و. روغتیایي څېړنې وایي غوسه، ویره او کینه زموږ ستاسې په روح او جسم منفي تاثیرات لري او د زر زړېدو لامل مو کیږي. غوسه د زړه د ناروغیو، ستړیاوو او د سلولونو د زړښت لامل هم کیدی شي. که څه هم نشو کولی کرکې او غوسې بیخي تجربه نه کړو، خو دا امکان شته چې ځان کنټرول کړو او په زړه کې کینې ته ځای پرې نه ږدو. زیات ډنګر وجود ښه نه دی. که مو وازدې بیخي اوبه شي او زیات ډنګر شئ، بوډا به معلومیږئ. دغه راز زیات چاغوالی هم د ښې روغتیا دښمن ګڼل کیږي او زر مو له ټیپه غورځوي. باید هڅه وکړئ چې وزن مو معتدل حالت کې وي، نه کم وي او نه هم زیات. د وجود تناسب د ښکلا یو اصل دی. نن ورځ ښکلا په ژوند کې یو اصل ګرځېدلی ده. موږ هڅه کوو ترڅو تاسې ته داسې مطالب برابر کړو چې له تاسو سره مرسته وکړي ترڅو د وخت سره ځان برابر او ښایسته وساتئ. نو زموږ د بلې معلوماتي ویډیو په تمه اوسئ.